السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شبیر احمد امین یم په یوه نوې ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. موږ د امیزون سیریز شروع کړی و او همداسې قدم په قدم سره مخکې روان یو. موږ په مخکې درسونو کې په پراډکټ هانټینګ باندې خبرې کړې وې. که چا نه یې کتلې هغه مخکې ویډیوز تاسو وګورئ. بیا هغه کې موږ په پراډکټ هانټینګ کې پراډکټ هانټینګ کرایټیریا باندې بحث کړی. مطلب چې کله موږ یو پراډکټ انالیسس کوو یا یو پراډکټ ریسرچ کوو نو د هغه کومو خصوصیاتو ته باید موږ وګورو. نو هغه کې ځینې خصوصیات موږ تاسو سره شریک کړي وو، خو هغه کفایت نه کوي. ډېر زیات داسې خصوصیات شته دی چې هغه پاتې دي، خو ما نه غوښتل چې هغه ویډیو پسې مسلسل نور خصوصیات تاسو سره شریک کړم. او هغه کې مطلب راز دا دی زه یم چې تاسو بیا ستړی نه شئ، تیوري ډېره زیاته نه شي. زه کوشش کوم چې زر تر زره د خیره سره موږ پریکټیکل کار شروع کړو. نو کم خصوصیات چې پاتې هغه بیا انشاءالله قدم په قدم مخې ته قلاره وځو. هغه به تاسو سره زه پریکټیکل چې مخې له راتله تاسو ته به هغه ځای کې هغه خصوصیات منشن او یاداوري زه کوم. پراډکټ هانټینګ، پراډکټ انالیسس، پراډکټ ریسرچ دا ما بار تکرارا ویلي وو چې دا یوه خبره ده. نو کله چې موږ په امیزون کې پراډکټ هانټینګ کوو دا په دوو طریقو سره کیږي. یوه طریقه یې دا ده چې منولي موږ هر یو پراډکټ پسې منولي ګرځېږو، یا کله چې موږ یو پراډکټ پیدا کړو نو د هغه ټول خصوصیات منول پسې ګرځېږو را پیدا کوو. یو مثلا د هغې بیسار، د هغه ډایمنشن، د هغه پرایس، د هغه سرچ ویلیم، نو ټول همداسې پسې ګرځېږو او هر یو را پیدا کوو. موږ چې کله اکسل شیټ خلاصو یا بل دغه تاسو سره نو اکسل شیټ کې هر یو هملته کاپي ولته پیسټ کوو او بالاخره اخره کې به تصمیم نیسو. نو د پراډکټ هانټینګ یوه طریقه دا ده چې منولي ده، او دا منولي نه زموږ او ستاسو که څومره مطلب ټولز را پیدا هم شي، خو د خپل تسلی دپاره دی نه اکثره خلک دا منولي استفاده کوي. او بل بای ټولز په ذریعه دی چې دغه موږ کله پراډکټ هانټینګ کوو نو د ټولز په ذریعه کوو. بیا دغه دا ټولز کې زه ټولز داسې دي چې هغه فری دي، او څه ټولز داسې دي چې هغه پیډ ټولز دي، هغه به تاسو په پیسو باندې اخلئ، هغه ته به تاسو مطلب فیس جمع کوئ. نو موږ په دغه سیریز کې کوشش کوو چې ډېر تاکید زموږ په دغه باندې په مطلب کوم چې فری ټولز دي په هغه باندې موږ ډېر تمرکز وکړو، ځکه چې فری ټولز داسې دي که ستاسو مطلب اوس که چا اکاونټ نه وي جوړ، اکاونټ یې د سیلر اکاونټ یې نه وي جوړ کړی، نو هغه کولی شي چې دغه د فری ټولز په ذریعه هغه خپل پراکټس وکړي. او دا بالخصوص د سټوډنټ دپاره دا ډېر زیات ښه دي دا فری ټولز چې هغې خپله پراکټس پکې وکړي او تر څو دغې امیزون سره ډېر زیات اشنا شي. خو دلته د پیډ ټولز ځینې نومونه ما لیکلي دي چې تی سره هم تاسو باید آشنا اوسئ او دا نومونه یې سره زده کړئ چې هغه کې جنګل سکاټ دی، مرچن ورډز دی، خدای دې وکړي دا نومونه زه غلط تلفظ نه کوم، هیلیم 10 دی، کیپا دی او ایګرو دی. دا هغه ټولز دي چې دا پیډ ټولز دي. خو یادونې وړ ده چې دغه ټولز یوازې نه دي چې پیډ ټولز دي، ځینې نور ټولز هم شته دی چې هغه له به تاسو منتلی سبسکرپشن جمع کوئ، هغه له به تاسو مطلب پیمنټ کوئ. خو هغه دغه کوم چې ما دلته ذکر کړي دا زما په نالج کې دي، دا تاسو فقط ځکه چې دغه ټولز پیډ ټولز دي. او هغه ټولز چې هغه مطلب پیډ ټولز نه دي، هغه فری دي، نو هغه انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به هغه کې انشاءالله په هر یو کوم ایکسټنشن دي، مطلب فری چې کوم ایکسټنشن دی په هغه باندې به مونږ قدم په قدم کار کوو. ډېر زیات کار به په هماغه فری ټولز باندې کوو. دغه کې د هیلیم 10 کې مطلب اگر چې دا په پیسو باندې هم دی، مطلب دی له تاسو فیس جمع کوئ. خو دغه هیلیم 10 کې هم تاسو سره به دا خبره زه عملا شریکه کوم چې یو څه وخته پورې مطلب څه وخته پورې دی هم تاسو کولی شئ چې فری استفاده وکړئ. خو دغې خبره کې شک نشته دی چې چېرته یو شی مفتی او چېرته په پیسو وي، دا حتما فرق به پکې. خو په هر ترتیب موږ او تاسو به خپل کار نه ودرو، زیات کوشش به دا کوو چې دا خپل مطلب موږ پراډکټ هانټینګ کوو دا فری ټولز په ذریعه وکړو. نو زه نه غواړم چې د ویډیوز اوږده شي،